ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، ومن علمه فيما فعله، ومن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ومن جسده فيما أبلاه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زما مخاطب یوازې د مدرسې زده کوونکي دي، نو که په خبرو کې اشتباه راسره کېږي د استادانو څخه معافي غواړم. د انسان ټول عمر د ده سره امانت دی. د انسان صحت د ده سره امانت دی. د انسان بدن د ده سره امانت دی. د انسان شتمني او مال د ده سره امانت دی. د انسان زده کړه، علم، عقل د ده سره امانت دی. د انسان جسد د ده سره امانت دی، او د دې ټولو پوښتنه کېږي. انسان اشرف المخلوقات چې الله جل جلاله پیدا کړي دي، او نورو ټولو مخلوقاتو یې دته شرف ورکړی دی، عقل یې ورکړی دی، خلافت د مځکې یې ورکړی دی، مسؤلیت یې هم د غوندې دروند دی. کله کله زما سره فکر راولاړېږي چې الله جل جلاله به زموږ سره ډېر درانه سوالونه کوي، خاصتا د علماو څخه او د مسلمانانو څخه. د مسلمانانو چې کوم حالت دی په دنیا کې، ډېر د ذلت حالت دی، ډېر د ذلت حالت دی. مسلمانان په ټوله نړۍ کې یو مستقله او خپلواکه واکمني نه لري، خپلواکه او مستقله اراده نه لري، خپلواکه او مستقله مقننه اجرائیه قوه نه لري، خپلواکه پالیسي سیاسي استراتیژي دا نه لري. او ولې یې نه لري؟ پوښتنه دلته چې ولې یې نه لري. که الله جل جلاله په ورځ موږ څه د محشر په ورځ موږ څه دا پوښتنه کوي چې مسلمانه، ما تا ته هم هغسې جسد درکړی و لکه یو اروپایي و امریکایي ته چې مې ورکړی و، هغسې زمینه درته برابره وه لکه هغه ته چې برابره وه، هغسې خوله، عقل، غوږونه، پزه، سترګې هغه مې درکړې وه لکه هغه ته چې مې ورکړې وه، هغسې ذهن مې درکړی و لکه هغه ته چې مې ورکړی و. خو تا ته مې په قرآن کریم کې یو امر هم کړی و چې وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فدې مې مخاطب کړی وې چې ته د خپل استعداد د مسلمانانو، د اسلام، د الله جل جلاله په دفاع کې مصروف کړه او آماده اوسه. تا د خپل عقل، ذهن، بدن څخه ولې
د دین د دفاع لپاره استفاده ونه کړه. څه شي دي کم؟ یو امریکایي طیاره جوړولی شي، ته نه شي جوړولی. یو امریکایي په ټوله دنیا باندې په انټرنیټ احاطه کولی شي، ته نه شي کولی. هغوی اټم جوړولی شي، ته نه شي جوړولی. هغوی د امریکا څخه تا ویشتلی شي، ته د دیوال اخوا نه شي ویشتلی. هغوی د خپلو ملکونو څخه دفاع کولی شي، ته نه شي کولی. تر دې چې راسي ستا ملک او ستا ارضي تمامیت اشغال کړي، بیا ته د هغه څخه هم دفاع نه شي کولی. دا دفاع نه ده چې د یو قاتل په بدل کې موږ په کومو شهیدان وکړو. تاسو ګورئ په امریکایي اشغال کې نهایي سروي چې اوس شوې ده، د امریکانو 2800 نفر دلته وژل شوي دي. خو زما سروي چې شوې ده د افغانستان 80,000 کسه شهیدان شوي دي. 80,000 کسه چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې په انفال کې موږ ته یو د دوه په مقابل کې ویل شوي دي: وإن يكن منكم 100 يغلبوا 200 100 صابرة يغلبوا 200. د دې په ضمن کې دا معلومیږي چې که زموږ تلفات د دوی سره مساوي نه وي، نو بالا خو به نه وي. که زموږ یو نفر شهید کیږي، د دوی باید 2 نفره د بین ځي. که زموږ 1000 نفره شهیدان کیږي، د دوی باید 2000 تلفات وي. نو هغه وخت تا خپل مسؤلیت ادا کړی دی، بیا مسؤل نه یې. خو که د یوه په مقابل کې ستا 1000 نفره شهادت باندې رسیږي، د دې پوښتنه به خدای دې څه کوي؟ زما څه به هم کوي، د ملک واکمنه څه به هم کوي، د چارواکو څه به هم کوي، د هر فرد څه به کوي. چې ولې د یوه کافر په مقابل کې ستا 20 نفره شهیدانې ده؟ خو ته هم دغسې سړی وې، ته هم دغسې انسان وې، تا ته مې هم دغه عقل درکړی و، تا ته مې هم دغه شعور درکړی و، تا ته مې هم دغه ذهن درکړی و، تا ته هم دا زمینه برابره وه، شتمني هم در سره وه. نو تا دا خپل استعداد ولې نه مسؤل کړی؟ مطلب مې دا دی، طالبانو په دې به اکتفا نه کوئ چې زه ملا شم. دا ملک دفاع غواړي، دا انسانان کار غواړي، دا افغانستان آبادېده غواړي، اسلامي نړۍ یو کېده غواړي. تاسو به د داسې داعیې څخه ځان برخمن کوئ. کوشش به کوئ چې د خپل عمر یوه ثانیه او یوه دقیقه درڅخه ضایع نه شي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. علماء کرام ناست دي، تفسیر خدا دی چې د خدای د معرفت لپاره الله جل جلاله انسانان او پیرانان پیدا کړي چې خدای وپېژني، د خدای عبادت وکړي. خو د دې سره چې په عمر کې ډېر شیان دي د خدای پېژندنه. ان تنصروا الله ینصرکم، بیا د خدای د دین نصرت ورسره دی. بیا به کتب علیکم القتال، هغه ورسره دی چې جهاد وکړي، جنگ وکړي، د ملک او د مسلمانانو د ارضي تمامیت څخه به دفاع کوي، د دین خدمت وکړي، دین به تر شرق او غرب پورې رسوي. او دا یوازې په دې نه کېږي چې زه کتاب زده کړم، زه باید دا مهارت ترلاسه کړم په سیاست کې، په عصري علومو کې، په دیني علومو کې، په بلاغت او په فصاحت کې، په دعوت کې، په صحافت کې، په ټولو کې باید موږ ځانونه ورسو، تر څو د دې جوګه شو چې د ځان څخه دفاع وکړو. کله کله
علماء کرام ناست دي. دا هم کېدای شي زموږ په بې علمۍ باندې دلالت وکړي، یا زموږ د معلوماتو په نشتون باندې دلالت کوي، یا دا چې موږ ځانونه تر یو ډېرې کوچنۍ داعیې پورې محدود کړي دي، نور مو احاطه د علم نشته. باید موږ ډېر عمیق اوسو، ډېر عمیق. یو انګریز یو څو کاله مخکې دلته راغلی و، نوم یې مولوي جان محمد په ځان باندې شو. دا مشران یې پېژني، دا په بي بي سي کې یو وخت یو خبریال و، جان بټ نوم یې دی، انګریزي نوم یې جان بټ و. نو ده پښتو یې زده کړې وه، خو ډېر وخت وروسته ما ته دلته رالی، نو سپینه لنګوټه تړلې وه، سپینه ږیره یې وه، ملا و. علما هم ورسره وه، او داسې علما ورسره وه چې شیوخ وه، هغه هم ورسره وه. بیا زما سره وخت اخیست و کښېنستله، نو یې راته وویل چې موږ د یو مشورې دپاره راغلي وو، په عین حال کې ستا کومک هم غواړو. ما ویل خبره به وکړو. نو ویې ویل چې موږ غواړو په جلال آباد کې مدرسې جوړې کړو، او بیا تر هغه وروسته هلته پوهنتون جوړ کړو، او اوس فعلا د دعوت دپاره یوه راډیو هم جوړه کړې ده چې هلته د دعوت دپاره کار کوي. نو په دې کې به ته زموږ سره همکاري کوي. ما سمه ده، همکاري به در سره وکړم، خو یو درې پوښتنې درڅه کوم، نو که ستا خاطر نه مانده کېږي جواب راکولی شې، بیا به وروسته په دې باندې خبره وکړو چې همکاري کولی شو که نه شو کولی. ویل سمه ده. نو اوله پوښتنه مې دا ځینې وکړه، په جلال آباد کې چې ته مدرسه جوړوې، هدف د مدرسې څه دی، څه شی دی چې ستا خریج یا د دې ځای څخه فارغېږي، هغه په کومو مواصفاتو باندې باید وي، کوم صفتونه پکښې؟ ځکه مدرسې خو ډېرې دي، دا د مسلمانانو ملک دی، هر ځای مدرسه ده. دا چې ته ځان ته جوړوې نو خامخا به یو امتیاز لري. ده وویل زما د مدرسې څخه چې څوک فارغېږي هغه به عالم وي، دویم هغه به د تصوف مرشد جوړېږي، دریم هغه به د سیاست څخه لرې، ځکه سیاست چې دی دا دین خرابوي. صحیح. دویمه پوښتنه، د افغانستان خو مرکزي منطقه هم ده، لکه کابل، بامیان، زه، شمالي و جنوبي و او مغربي طرف هم شته. تا ولې دا سرحد انتخاب کړی دی په دې کې؟ دا نور ځایونه دې ولې نه دي انتخاب کړي؟ نو ده راته وویل ځکه اوس مې دا شروع دغه ځای څخه کړې ده، نو بیا به کرا بیا ټولو ځایو ته دغه کړم. خو په دې منطقه کې چې دا اوس مو انتخاب کړی دی، اخوا ته هم پښتانه دي، دې خوا ته هم پښتانه دي، موږ کوشش کوو چې دا دعوت ټولو ته ورسېږي. صحیح ده. درېیمه پوښتنه، مولوي صاحب ته خو انګریز یې، هغه د وطن دی، ژبه دې هم انګریزي ده، نو دلته په جلال آباد کې ټول مسلمانان دي، الحمدلله ډېرې مدرسې دي. دا ستا د فعالیت ضرورت په جلال آباد کې ډېر و، که دې دا کار په انګلستان کې کړی و چې هغه د خپل قوم و، هغه د هدایت ته رابللی وای، مسلمانان کړي دي وای. ده وویل چې اوس مې دلته کار شروع کړی دی، خو بیا هلته هم کوم. ما ویل هلته دې یو څه کړي دي، یو نمونه دې جوړه کړې ده ولیا. نور څه دي. بیا مې ورته وویل چې زما او ستا همکاري نه سره کېږي. نور څه نه درته وایم، خو یوه نقطه کې همکاري ځکه نه سم درسره کوی چې زما د مدرسې، زما د تعلیمي منهجه چې څوک فارغېږي، په هغه کې به تر ټولو غټ صفت دا چې دی به ټولنیز ژوند اختیاروي، دی به په سیاست کې فعال وي،
دی به اداره کوي، دی به سیاست کوي، دی په نظام کې داخلیږي. ځکه د افغانستان د څونې بدبختي چې موږ وینو دا د علماو د نظام څخه د لرېوالي د وجې وه. نظام او اداره او حکومتونه یې هغه خلکو ته پرېښوله چې هغه مخکې روسانو روزلي وه او وروسته امریکایانو روزلي وه. دوی ځان تر مسجد او محراب او مدرسې پورې محدود کړي وو، خو چې کله ځینې خرابه سوه بیا په وینو باندې د هغه جبران کاوه او موږ به کله هم بیا دې ته فرصت ورنه کړو. موږ اوس ویښ یو، زموږ علما به په ځان کې دا استعداد راولي، ځان به داسې جوړوي چې دی د دې وړتیا ولري چې اداره وکړي، د دې وړتیا ولري چې دعوت وکړي، د دې وړتیا ولري چې خطابت وکړي، د دې وړتیا ولري چې ریاست وکړي، د دې وړتیا ولري چې په ټولو امورو کې آګاه. او دا هغه وخت د ټولنې کې بیا هغه مفسدین یا چې څوک غواړي چې کار وکړي بیا کار نشي کولی. ټولنه به داسې ده لکه علما چې شپانه وي، شپانه به خپله رمه لیوانو ته نه پرېږدي. دا ملت داسې دی چې لیوانو ته به یې نه پرېږدي، پردو ته به یې نه پرېږدي، کفارو ته به یې نه پرېږدي. هدف مې دا دی، خبرې راڅخه ډېرې اوږدې سولې. حدیث شریف کې چې مې ووایه د ابي برزة نخلة ابن العبید رضی الله تعالی عنه روایت دی. نو هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خولې څه وایي چې په ورځ د محشر به تر هغو ستا قدم نه پورته کېږي چې د دې شیانو پوښتنه درڅه وکړي. د عمر پوښتنه درڅه کېږي چې په چیش کې دې تېر کړي. من عمره فيما افناه، عمر دې په چیش کې تېر کړي، څه دې پکې زده کړه، څه دې پکې خدمت وکړي. ګور دا ستا سره امانت دی، دا عمر ستا په اختیار نه دی چې ته به تېرې هر رقم چې تېرې، ته به د الله په لار کې تېرې، ته به د دین په خدمت کې تېرې، ته به د دین په دفاع کې تېرې. علم چې کوې د هغه پوښتنه بېرته درڅه کېږي چې علم خو دې وکړي، بیا دې څه په وکړه، خلکو ته دې ورسوه، دعوت دې وکړي، عمل دې په وکړي. دا خو ستا سره امانت. استراحت پکې ته به د خدای په لاره کې به مصرفوې، د الله په لاره کې به مصرفوې، د دین په دفاع کې به مصرفوې. همدارنګه جسد چې خدای تعالی ته درکړی دی د هغه پوښتنه درڅه کېږي، ته به د خدای په لاره کې مصرفوې. څلور سره دا حدیث موږ ته یو کامل درس دی چې زموږ هېڅ هم په اختیار کې نشته، هېڅ د ټولو شیانو پوښتنه به راسره کېږي. الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل جسد او د خپل علم او د خپل عمر څخه د خپل مال څخه د خدای په لار کې استفاده وکړو. متوجه به یاست، متوجه به یاست، متوجه به یاست ډېر زیات چې خپل وخت ضایع نه کړئ. یوه دقیقه مه ضایع کوئ. بیا یو وخت سړی ارمان کوي، بیا نه زه خپل ارمان کوم چې کاشکې مې خو الحمدلله موږ په جهاد کې وو د روسانو سره چې زه کوچنی لوی سوی ما سبق نه دی پرېښی. په سنګر کې مې سبق وایه، په جبهه کې مې سبق وایه، په سفر کې مې سبق وایه. حتی داسې مې پېښ شوی دی چې یو وخت مې یو هیات و هرات ته تلو، په سفر کې وم، په تیاره کې مې هم درس ویلی، نه مې دی پرېښی. جهاد هم د خدای په لاره کې و، سبق مو هم د خدای په لاره کې و، بند مو هم د خدای په لاره کې و. خو بیا مې ارمان راته درېږي کاشکې مې ډېر څه زده کړي وای، کاشکې مې ډېر څه زده کړي وای، د هر شي څه باید زه پوه وای. تاسې د جغرافیې علم باید ووایاست، په جغرافیه باندې پوه شئ. تاسې ډیپلوماسي باید ووایاست چې په دنیا باندې پوه شئ چې دنیا کې څه روان دي، د دنیا سره تعامل څه رقم کېدلی شي، د دنیا حساسیتونه څه شي دي، د دنیا محور د قوت پر کومو شیانو راګرځي، مسلمانان په کوم حد کې دي او څنګه ژوند کولی شي، څنګه ترقي او پرمختګ کولی شي،
څنګه د دین دعوت کولی شي، څنګه دین ساتلی شي، څنګه حدود ساتلی شي. د دشمن د مسلمان او د کفر قوت باید تا ته معلوم وي، ته په دې باندې علم ولرې. ټکنالوژي باید تا ته معلوم وي، ته په دې علم ولرې. د نفوسو شمېر یې درته معلوم وي، ته په دې باندې علم ولرې. عقاید او اهداف یې باید درته معلوم وي، ته په دې باندې علم ولرې. مشترکات زموږ سره ته په دې باندې علم ولرې. غوښتنې د هغوی ته په دې باندې باید علم ولرې. او د هغه نقاط چې موږ بیا کولی شو چې د هغوی دفاع وکړو، د تشویش رفع وکړو، د تعارض مخنیوی وکړو، د اقتصاد او د نظام او د نظامي قوت او د نورو امکانات چې هغوی په لاس کې لري د هغوی سره مقابله وکړو. ځکه خدای موږ امر کړي و اعدوا لهم ما استطعتم. په ټولو شیانو کې ورته ته هغو ته آمادګي نیسې، بلکې که د هغوی سره لوړ نه یې مساوي خو خامخا یې، او که ته د هغوی سره مساوي نه یې، تر هغه کښته یې، د هغه سره په 4مه درجه کې نه یې، د هغه سره په 5مه کې، په 10مه کې نه یې، نو ته نه د دین دفاع کولی شې، نه د مسلمانانو دفاع کولی شې. او دا زه په خپله زما سره دا سوال دی، که موږ په وینو باندې د خپل ځان دفاع کوو، د دې پوښتنه زموږ څه کېږي. که زه د یوه شهید په ځای باندې 100 شهیدان ورکوم، نو د دې 100 شهیدانو د دې 19 شهیدانو پوښتنه به زما څه کېږي چې ولې تا ولې د دنیا امکانات څخه کار نه واخیست، تا ولې عقل په کار نه واچولې، تا ولې تدبیر په کار نه واچولې، تا ولې د علم څخه استفاده نه وکړې، تا ولې د دنیا د امکاناتو څخه استفاده نه وکړې چې د یوه شهید پر ځای د 19 شهیدان کړو. انسانانو د خدای بندګان دي، د یوه سړي شهیدېدل یا د یوه سړي بې ځایه تلف کېدل، دا د یو واکمنه څه پوښتنه ده، د یو قمندانه څه پوښتنه ده، د یو هر چا څه پوښتنه کېږي. چې ځکه نو موږ باید همغږي د خبره راسه ډېره سوه، الله جل جلاله دې موږ ته عمل په راکړي، اول ما ته او بیا تاسو ته. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.